د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک زمانه وه نو یو سړی و د هغه بیبي وفات شوي وه بیبي وفات شوي وه نو هغه به ډېر سخت خفه و او قبر ته به ناست او ژړېدو به ورته تازه تازه چې مړی وشي که نه نو هغه مړي پسې خلک خفه وي او بیا چې د چا کور والا وفات شي یقینا چې سړی خفه وي د ژوند ملګری لاړ شي نو هغه به ډېر خفه و نو یو ځل قبر ته ناست او ژاړي جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک پې تشریف راوړو او ورته وایي ولې ژاړې وی صاحب دا مې کور والا وفات شوي ده او 2 میاشتې مې وشوې وی ګورې سترګه مې نه ده وچه شوي او خوب مې نه ده کړی او نور مې داسې د دنیا لذتونه نه دي څکلي وی کله نه مې چې کور والا وفات شوي ده نو وی بس دا غم کې یم او ژاړم ورپسې وی صاحب دعا راله وکړه چې خدای پاک جل شانه راله دا را ژوندی کي او جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه دا معجزه ورکړې وه چې د هغه په وجه به خدای پاک جل شانه مړي ژوندي کول د هغه په دعا سره دا په قرآن شریف کې بیان ده جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک یو قبر ته وی قم باذن الله چې وی کتو د هغه قبر نه داسې بدشکله انسان را پاسېدو بدشکله جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک ورته وایي څنګه حالات دي وی صاحب ګوره ډېر بد حالات مې دي قبر کې او ډېر په تکلیف باندې یم خو وی صاحب چې زه کله مړېدم نو ما کې ایمان نه و زه کافر مړ شوی یم دا علما کرامو او واعظینو دا واقعه ذکر کړې ده هغه ورته وایي صاحب اوس خو راژوندی شو که نه د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک په زمانه کې داسې شوي دي چې بعضې خلق راژوندي شوي دي د هغې نه بعد اولاد شوی ده بیا ژوندي پاتې شوي دي هغه سړی چې راپاسېدو وی صاحب قبر کې مې ډېر بد حالت ته او زه بغیر د ایمان نه قبر ته لاړ یم وی صاحب کلمه راته بیان که کلمه یوي او دوباره مړ شو او ایمان کې لاړو څومره کمالو شروع او هغه کم سړی چې ژړېدو وی صاحب زما د ښځې خو دا خبر ده هغه ته یې وی قم باذن الله قم باذن الله وی راپاسه د خدای پاک جل شانه په حکم سره چې هغه راپاسي د هغه یو حسین او جمیله ښځه وه ښایسته ښځه وه دا خاوند دی وی صاحب دا زما کور والا ده او ژوندی شوه خو وروڼو ګورئ د دنیا بعضې ښځې ښه هغه ګورئ بعضې ښځې هغه ګورئ وفادارې نه وي ښه د دنیا بعضې ښځې هغه چې راپاڅېده نو خاوند ورته وایي وی ګورئ تا پسې مې 2 میاشتې ته وشوې وفات شوي او 2 میاشتې در پسې ما ژړلي دي او ما ته دومره تکلیف رسېدلی ده نو هغه ښځه ورته وایي وی ښه اوس لږ ارام وکړه بې وفا ښځه یې ورونو بې وفا وه د دنیا په لالچ کې وه بې وفا وه په دغې لارې باندې یو قافله تېرېده او یو بادشاه پې تېرېدو هغه ښځه دا خاوند دې ستړی ستومان او ما درته وي 2 میاشتې ژړېدلی و او تکلیف او بېخوابي تېره کړې وه هغه دا خاوند سر یې په دې پتون باندې ایښی و چې کله یې هغه بادشاه ولیدو نو هغه د خاوند سر یې راواغستلو هغه یې په یو کاڼي باندې کېښودو دا بادشاه سره لاړه خو وروڼو یو کار وشو نافرماني کړې وه تابعداره نه وه چې دا خاوند یې راپاڅېدو حیرانه و چې خدای پاکه ښځه مې چېرته لاړه هغې علاقه کې ګرځېدو وروڼو چې کومه ښځه د خاوند تابعداره وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اذا صلت خمسها
یوه ښځه چې 5 وخته مونځ کوي وطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداره وي او د خپل شرمګاه خیال ساتي د هغې حفاظت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا چې د جنت په کمې دروازې داخلېدل غواړي داخله دي شي. خدا بې وفا وه دا ښځه، نو هغې بادشاه سره لاړه او خاوند چې راپاڅېدو نو هغه ورته وایي زما ښځه څه شوه؟ هغې علاقه کې ګرځېده ښځه را پیدا شوه او ورته وایي ته ولې زما نه راغلی یې؟ او ورته زه خو تا نه پېژنم. ښځه ورته څه وایي؟ وایي زه خو تا نه پېژنم. وی نیکبختې ته خو مړه شوي وي د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک په دعا سره. ما ورته وویل جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک دعا وکړه او ته الله پاک جل شانه ژوندی کې او ته ما نه پېژنې اوس؟ وی نه ته تا نه پېژنم. جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک یې وله راوستو. وی صاحب ستاسو په دعا سره خدای پاک جل شانه دا ژوندی که که نه؟ وی آو. نو هغه ظالمې څه ووی جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک ته؟ وی صاحب زه تا نه پېژنم. د پیغمبر مبارک په وړاندې دا خبره یې وکړه. جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک وفرمایل وی که ما چرته زه په دې خپله خبره کې صادق یم زما په دعا سره ته الله پاک جل شانه د قبر نه راویستې وي او ژوندی کړي وي نو خدای پاک جل شانه دې بیا هماغې حالت ته بوده. بس یکدم ښځه را پرېوته او مړه شوه. ښځه خو لاړه. جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل هغه خاوند ته وی یو کار وشو. وی دا کم قبر نه چې مخکې انسان راپاڅېدو ده کې ایمان نه و او چې راژوندی شو په ما باندې وی ایمان راوړو هغه د ایمان په حالت کې اول نه و مړ شوی او د تابعدارۍ د وجې نه زما وی د ایمان یې راوړو هغه الله پاک جل شانه مؤمن د دنیا نه بوتلو او ستا ښځه هغه تابعداره نه وه نو د پیغمبر مبارک نه یې العیاذ بالله انکار وکړو د هغې نه ایمان لاړو جهنم ته لاړه. ځکه د جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک نه انکار وکړو او هغه وخت کې هغه مبارک پیغمبر و او څوک چې د مبارک پیغمبر نه انکار وکړي هغه کافر وي. وی ستا ښځه وی چې تابعداره نه وه نو د ایمان نه خلاصه شوه. رونو دنیا کې ګورئ تابعداره ښځه یي ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دا دنیا خو ټوله یو متاع ده د فایدې ژوند ده فایدې شی ده او بهترینه متاع المرأة الصالحه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی بهترینه متاع هغه ګورئ نیکه بیبي ده. نو د یو مسلمان کمزورتیا به ګورئ نه بیانوي ښه